یک مجتمع آبی و تفریحی از سوی ریاست شاروالی ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان ریاست شاروالی ولایت غزنی میگویند این مجتمع آبی و تفریحی به ارزش بیش از 35 میلیون افغانی ساخته شده است. 15 میلیون افغانی په ارزښت باندې قرارداد شوی ولو نو اوس الحمدلله سږ کال چې کوم کارونه نه وو تکمیل شوي هغه کارونه سږ کال تکمیل شو چې دا شرکت نورالله قرباني په نامه هغه شرکت کار ته سرته رسولی ده. دغه خو یو حوض لري په 15 کې نور واړه حوضونه لري د ماشومانو لپاره او 4 سوناوې لري چې دغه سونا حمام په غزني کې تر اوسه نه و او دغه ښاروالۍ لخوا د دې د ګټې اخیستنې او د تفریح لپاره فعال شو. از سوی هم دو بلاک تجارتی و رهایشی در دو طبقه با تمام امکانات از سوی ریاست شاروالی این ولایت نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. د اول منزل کوم پروژه یوله چې دکانو و د په 1400 کال کې تکمیل شوی و چې قرارداد په 60 میلیون او 9 لک افغانۍ باندې شوی و 90,000 افغانۍ باندې 60 میلیون او 90,000 افغانۍ باندې او دوم پل چې د کوم په دې کې کورونه راغلي دي د دې کورو په نقشه باندې جوړ ده چې په دې کې 3 اتاقه او 2 اتاقه کورونه دي نو هغه بیا په 1400 کې قرارداد شوی و او اوس عملاً کار پای ته ورسیدو. در همین حال شماری از باشندگان ولایت غزنی از افتتاح این پروژه ها خوشحالند. سونا در غزنی نبود و ما بسیار خوشحال هستیم که در غزنی امیت یک سونا و امیت یک مجتمع تفریحی افتتاح شده. ما ډیر خوشحاله چې دا سونا فعال شول او جوړه شوله د شاروالی نه مننه او نور غواړو په آینده کې چې پارکونه او د نور ځایونه تفریحي ځایونه ته خلاص کا او جوړ کا. این در حالی است که به گفته مسئولان ریاست شاروالی ولایت غزنی از 11 پروژه انتقالی 10 پروژه آن تکمیل شده است.